السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو زده کوونکو، د ریاضي یو بله جلسې ته ښه راغلاست. په دغه جلسه کې مونږ د میټریکسونو معکوسه ضرب او همدارنګه د میټریکسونو د ترمینل په کارولو سره د خطي معادله سیستم حلوو. راځئ ګرانو زده کوونکو چې خپل درس پیل کړو. مونږ عنوان ده د میټریکسونو معکوسه ضرب یا د میټریکسونو ضربي معکوس. که داسې مونږ میټریکس ولرو یعنې مربع وي، یعنې 2 پر 2 وسي، د 2 پر 2 میټریکسونو ضربي معکوس. اول لومړی څه کوو؟ تعریف ته راځو. لومړی تعریف ته یې راځو. ګرانو زده کوونکو، مربع میټریکس یعنې که مونږ داسې یو میټریکس ولرو چې A یعنې مونږ A میټریکس مساوي وي AIG په هغه صورت کې چې مساوي وي M پر N وسي. په پام کې ونیول شي که یو مربع میټریکس داسې شکل ولري چې AB یعنې AB یعنې A میټریکس وي او B میټریکس وي، دا مساوي شي که د دې ځایونه مونږ چینج کړو یعنې B او A میټریکس شي، او دا مساوي شي I میټریکس N پر N باندې. که مونږ په دې حالت باندې ولرو نو مونږ ویلی شو چې B د میټریکس A ضرب العمل بلل کېږي، او یا دا په دې شکل باندې هم ښیو چې A یو میټریکس وي، دا مساوي کېږي A په توان دی -1. په دې شکل باندې هم مونږ ښودلی شو، یعنې خلاصه ډول په دې شکل لیکو چې A ضرب د A په توان دی -1، دا مساوي ده A په توان دی -1 ضرب د A چې دا مساوي کېږي I N پر N باندې. دا مونږ د میټریکسونو د معکوس ضریب تعریف شو. یعنې که مونږ میټریکس د A چې AIG N پر N وي ولرو، که مونږ AB میټریکس ضرب کړو مساوي کېږي CB A میټریکس سره ضرب کړو، دا په اخر کې مساوي کېږي I میټریکس N پر N باندې، یعنې سطر او ستون یو بل سره مساوي وي. یا مونږ د میټریکسونو معکوس که مونږ د A میټریکس ولرو، د هغې معکوس A په توان دی -1 کېږي. همدارنګه که مونږ لومړی میټریکس واخلو یعنې A ضرب د معکوس یې کړو، یعنې A په توان دی -1، دا مساوي کېږي چې دا برعکس ولیکو A په توان دی -1 ضرب د A مساوي کېږي I میټریکس ته په داسې حال چې سطر او ستون یو بل سره مساوي وي. دا زموږ د میټریکسونو معکوسه ضریب تعریف. بېلګه ته ځیر شئ ګرانو زده کوونکو، که مونږ ولرو چې زمونږ A میټریکس مساوي ده 1 همدارنګه 2 -1 زمونږ A میټریکس شوله. همدارنګه که B میټریکس ولرو، B میټریکس مساوي ده -1 -3 -2 -1. دا میټریکس د میټریکسونو معکوس ضربي ورباندې تطبیق کوو، لکه لیکو چې A ضرب د B. ګرانو زده کوونکو، لکه مونږ چې پخوا ضرب کوله، اوس هم په همدې شکل باندې ضرب کوو. یعنې مونږ لومړی میټریکس څه شی ده ګرانو زده کوونکو؟ -1 3 2 او -1 ده. نو د لومړی میټریکس سطر اخلو، دغه یې سطر شو. د دوهم میټریکس ستون سره یې ضربوو. ښه ځیر شئ، یعنې په دې شکل لیکو مونږ -1 ضرب د -1، یعنې مونږ لومړی حد د دوهم میټریکس د ستون لومړی عنصر سره ضرب کړله، همدارنګه علامه جمع. اوس زمونږ دویم هغه څه شی ده؟ 3 ده. لیکو چې 3 ضرب د -2
2. همدارنګه خپله دوهمه سطر څه ده؟ دې سره بیا هم ضربوو. داسې لیکو چې 2 ضرب د منفي 7 جمع منفي 7 ضرب د منفي 2. همدارنګه د دوهم ته راځو. اوس چې شی کوو همدغه دواړه سطرونه د دې ستون سره ضربوو. داسې لیکو چې منفي 1 ضرب د منفي 3 جمع 3 ده 3 ضرب د منفي 1. همدارنګه دوهم نیسو چې 2 ضرب د منفي 3 جمع منفي 7 ضرب د منفي 1. دا مونږه دیترمینانت شو. دا اوس مونږه ساده کوو. دا چې مونږه ساده کوو څنګه کیږي؟ منفي څه منفي سره ضرب شي مثبت کیږي، یو څه و سره ضرب شي څو کیږي ګرانه زده کوونکو؟ 7 یعنې 7 جمع 3 څه منفي 2 سره ضرب شي څو کیږي؟ منفي 6 کیږي. نور داسې لیکو چې 7 منفي 6. دوهم ته راځو. منفي څه منفي سره ضرب شي مثبت کیږي، 3 څه یو سره ضرب شي 3 کیږي، علامه منفي. یو څه 3 سره ضرب شي منفي 3 کیږي. همدارنګه دا بل ضربوو. کله چې منفي 7 مونږه 2 سره ضرب کړو څو کیږي؟ 14 یعنې علامه منفي کیږي ځکه چې دلته د 7 علامه منفي ده. علامه جمع 7 څه منفي 2 سره ضرب شي منفي څه منفي سره ضرب شي مثبت کیږي، 7 څه 2 سره ضرب شي مثبت 14 کیږي. دوهم ته راځو. علامه چې شی ده منفي ده. منفي څه مثبت سره ضرب شي منفي کیږي، 2 څه 3 سره ضرب شي 6 کیږي. همدارنګه منفي څه منفي سره ضرب شي مثبت کیږي، 7 څه یو سره ضرب شي 7 کیږي، یعنې جمع د دې علامه منفي و دلته مثبت راځي. اوس دا ګرانه زده کوونکو مونږه ساده کوو. کله چې مونږه دا ساده کړله په دې شکل باندې خزیر شي. د 7 او منفي 6 څو کیږي ګرانه زده کوونکو؟ 1. همدارنګه 3 نه څه 3 لاړ شي څو پاتې کیږي؟ 0. منفي 14 او مثبت 14 دغه علامه مثبت ده. مثبت 14 څو کیږي؟ 0. د منفي 6 نه څه مثبت ولاړ شي 1 کیږي. نور مونږ چې دیترمینانت ترلاسه کړله یعنې د میټریکس معکوسه ذرایع مونږ ترلاسه کړله 2/2. مونږه بله عنوان د میټریکس دیترمینانت په کارولو سره د خطي معادله سیستم حل. یعنې زمونږ بله عنوان د میټریکس دیترمینانت په کارولو سره د خطي معادلو د سیستم حل کول. خزیر شي ګرانه زده کوونکو د دوه مجهولونو سره د مساواتو د سیستم. اوس مونږ د میټریکس د مجهولونو میټریکس او د ثابت حدود میټریکس لیکو. یعنې که مونږ داسې ولرو چې یو x جمع b1y مساوي کیږي c1 ته. همدارنګه a2x جمع b2y مساوي کیږي c2 ته. د میټریکس دیترمینانت په کارولو سره دغه خطي معادله مونږ حلوو. دا په کوم شکل باندې نیسو؟ داسې لیکو چې زمونږه میټریکس دیترمینانت a څه ده؟ مساوي کیږي د دې x ضریب چې شی ده؟ a1 لیکو، مجهول نه لیکو ورسره. همدارنګه دا بله a2 ده. دې ته ګورو چې شی ده b1 او بله b2 ده. دا c d مساوي کیږي c1 c2 ته. چې دلته مجهول چې شی ده؟ مجهول زمونږه چې ده x او y ده. x او y ده یا x او y په دې شکل باندې هم لیکو لکه a1 b1 a2 b2. دیترمینانت دا ضرب د x او y څه مساوي کیږي c1 c2 ته.
دا موږ د میټریکس ډیټرمینانټ په کارولو سره د خطي معادلو د سیستم حل کولو فورمول ده چې د دغه فورمول له مخې نه موږ کولی شو چې د میټریکس ډیټرمینانټ په کارولو سره موږ خطي معادله سیستم حل کړو. دا و ګرانه زده کوونکو زموږ د ریاضي نننۍ جلسه تر بله جلسې پورې چې زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم تاسو مهربان او بخښونکي الله ته سپارم. خو وخت د خدای پامه.